د مهمو خبرونو سرټکي. کابل ته تر یوه ورځني سفر وروسته د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې. کابل ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنر راتګ. د بریټانیا سفارت له چهارسنبالي سره د عامې روغتیا وزارت د سرپرست وزیر کتنه. او په غزه کې د اسرائیلو د نننیو بریدونو له امله د 40 کسانو شهیدانېدل. د واک تلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن شنبه د چنګاښ 28مه. اوس هم بشپړ خبرونه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف کابل ته له خپل یوه ورځني سفر وروسته ویلي چې د سرپرست حکومت له چارواکو سره یې د سوداګریزې راکړې ورکړې، بشري همکاریو او سیمه ییز اتصال په تړاو خبرې کړې دي. هغه د رئیس الوزرا په ګډون د سرپرست حکومت له نورو چارواکو سره ناستې ګټورې بللې دي. سعیدوف پر خپله ایکس پاڼه زیاته کړې چې د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ د افغان ترانس پروژې اړوند هوکړه لیک هم د همکاریو د دوام لپاره یو غوره ګام و. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنر فلیپو ګراندي نن سهار کابل ته راورسید. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مالیه او اداري مرستیال کلیم الرحمن فانی وایي چې د کډوالو ستونزو ته رسیدنه یو ګډ مسؤلیت دی او راستنیدونکي د بیړنیو مرستو ترڅنګ د سرپناه زده کړې او روغتیا په برخو کې دوامداره خدمتونو ته اړتیا لري. فلیپو ګراندي ویلي چې د سفر موخه د سرپرست حکومت له چارواکو او خلکو سره لیدنې او د راستنیدونکو کډوالو د وضعیت ارزونه ده. هغه له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ډله ییز ایستل یوه جدي ننګونه بللې، خو ډاډ ورکړی چې د کډوالو نړیواله اداره به خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. ټاکل شوې ده چې نوموړی به له کابل وروسته هرات ته هم سفر وکړي او هلته به د راستنیدونکو وضعیت له نږدې وڅېړي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر نورجلال جلالي په کابل کې د بریټانیا د سفارت له چهارسنبالي رابرټ چټرټون ډیکسن او نوي ټاکل شوي استازي ریچارډ لینزي سره کتلې دي. عامې روغتیا وزارت ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان د روغتیایي سکتور د لا پیاوړتیا، د وزارت د مهمو لومړیتوبونو د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت لوړونې، د روږدو سرطان او د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې د همکاریو او دوامداره ملاتړ په اړه خبرې شوې دي. د بریټانیا استازو له افغان لوري سره د خپلو مرستو پر دوام ټینګار کړی او ژمنه یې کړې ده چې د روغتیا په برخه کې به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د آلمان د کورنیو چارو وزیر د فرانسې، پولینډ، اتریش، چیک او ډنمارک او همداراز د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو له کمیشنر سره په کتنه کې د پناه غوښتونکو د قوانینو د سختولو لپاره پر یوې طرحې هوکړه کړې ده. د دغه طرحې له مخې د افغانستان او سوریې اوسیدونکي به په عادي توګه له دغه هیوادونو ایستل کیږي. هغه 80 افغانان چې تیره ورځ له جرمني هیواد ته رارسېدلي د حکومت له لوري د هرکلي خوښي څرګنده کړې ده. د سرحدي پولیسو لوی ریاست وایي دوی ته یې په خپل هیواد کې د بیرته راتګ له امله ښه راغلاست ویلی دی. جرمني دغه افغانان په یوه چارټر الوتکه کې کابل هوایي ډګر کې ښکته کړي وو. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د اوبو رسولو د 2 شبکو په جوړېدو سره د سیمې 111 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې شوې دي. د یاد ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مطبوعاتي مسؤل حافظ عبدالحلیم فرقاني ویلي چې د اوبو رسولو دغه شبکې د یادې ولسوالۍ په خاکي او غبرګې خاکي کلیو کې د یونیسف په مالي ملاتړ د 6 میلیونه افغانیو په لګښت جوړې شوې چې پر مټ به یې د سیمې 111 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي د خپلو 1 کلنو لاسته راوړنو په پروګرام کې ویلي چې
د صنعتي زونونو د قانون توشیح او له بهره راستانه شویو سوداګرو او صنعتکارانو لپاره د اسانتیا د برابرولو مقرره د سرپرست حکومت لخوا تصویب شوی چې دا د تیر کال له مهمو پرمختګونو څخه شمیرل کیږي. عزیزي زیاته کړې چې تیر کال په هیواد کې د 29 سوداګریز نندارتونونه جوړ شوي او افغان تولیدات یې په 19 نړیوالو او سیمهییزو نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې کړي دي. د نوموړي په وینا دا مهال د افغانستان سوداګري له 100 څخه زیاتو هیوادونو ته پراخه شوې ده. بل پلو د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري هم د یاد وزارت د 1 کلنو لاسته راوړنو په پروګرام کې ویلي چې په تیر یوه کال کې په هیواد کې د 695 میلیونه او 900 ډالرو په ارزښت 1914 پروژې د کورنیو او بهرنیو مؤسسو له لوري پلي شوي دي. د نظري په خبره په دې موده کې 140 کورنیو او 6 بهرنیو مؤسساتو ته د فعالیت جوازونه ورکول شوي چې له دې سره په هیواد کې د فعاله غیر دولتي مؤسسو شمیر 2640 ته رسیدلی دی. د پنجشیر ولایت د پیریان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د زمرودو له 5 نویو ساحو څخه د استخراج چارې پیل شوي دي. د یاد ولایت د کانون او پټرولیم رئیس محمد قاسم امیري ویلي چې تر دې دمه د دوی تخنیکي او تخصصي ټیمونو د پیریان ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې له 250 څخه زیات د زمرودو کانونه تثبیت کړي دي. له هیواده بهر دا چې غزه کې له نن سهار راهیسې د اسرائیلو د بریدونو له امله تر دې مهاله 40 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. الجزیرې ټلویزیون راپور ورکړی دی چې په وژل شویو کې 29 مرسته ترلاسه کوونکي هم شامل دي. د غزې بشردوستانه مرستو ویش مرکز مخې ته هره ورځ لسګونه کسان د اسرائیلو په ډزو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. پاکستان یو ځل بیا د هندي الوتکو پر مخ خپل فضایي حریم تر اګست میاشتې پورې تړلی دی. د دې پریکړې له مخې د هند هیڅ الوتکه به اجازه ونه لري چې د پاکستان له هوایي حریم څخه استفاده وکړي. د پاکستان د هوایي ډګرونو ادارې په یوه خبرتیا کې ویلي چې دا بندیز یوه میاشت نور هم تمدید شوی او د اګست تر 23 به خپل حال کې پاتې وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان له خپل امریکایي سیال مارکو روبیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د سوریې روان کړکېچ باید په سملاسي توګه پای ته ورسیږي. فیدان په دې ټلیفوني اړیکه کې زیاته کړې ترکیه چمتو ده چې د سوریې کړکېچ د ختمېدو لپاره له امریکا سره همکاري وکړي او د تاوتریخوالي حل ته یوه تلپاتې ومومي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر اندېښنه ښودلې چې د اسرائیل لخوا پر سوریه بریدونه روان وضعیت لا نور خرابولی شي. د امریکا په لاس انجلس کې د ولایتي پولیسو په یوه روزنیز مرکز کې د چاودنې له امله 3 پولیس وژل شوي دي. د دغه مرکز مشر رابرټ لونا هم دا شمیره تایید کړې خو په دې تړاو یې نور جزئیات نه دي ورکړي. نوموړي ویلي چې د دې پیښې سیمه اوس د نورو پلټنو لپاره خوندي ده او څېړنې روانې دي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې چاودنه هغه مهال شوې چې د بمونو شنډولو یوې ډلې چاودېدونکي توکي لیږدول. او د سپورت له ډګره دا چې د شپږیزه لیګ 10 پړاو په لومړۍ لوبه کې امو نهنګان بوست ساتونکو ته د 6 ویکټو په توپیر ماتې ورکړه. بوست لوبډلې امو ته 149 هدف ټاکلی و چې امو لوبډلې په 19 اوور کې پوره کړ. او وروستی خبر هم دا چې په لوګر ولایت کې د فوټسال فدراسیون په همکارۍ د دغه ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د 10 غوره لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالۍ پای ته ورسېدې. د لوګر د بدني روزنې او ورزش امریت امیر انجینر مزمل نعیمزي ویلي د فوټسال دغه سیالۍ د ولایت په کچه د 10 غوره لوبډلو ترمنځ په څرخ ولسوالۍ کې جوړې شوې چې یوه اونۍ دوام وکړ. نوموړي ویلي د یادو سیالیو پایلوبې ته د لوګر د خورشید نوشهر او سیدانو لوبډلو لاره موندلې وه چې خورشید نوشهر لوبډلې وکولی شول خپلې سیالې لوبډلې ته ماتې ورکړي او اتلولي په خپل نوم کړي. له ملتیا مو مننه. وروستي خبرونه مو همدومره وو.